مثلا مریضان یې راځي راته وایي چې خاوند مې ډېر بد سړی دی، زړه یې راکې خوړلی دی، بېکاره، پرته د خبرو نه یې بل کار نشته، پرته د جنګ نه یې بل کار نشته، د سپي مې ځواني مو خوړه، اوس مې زړښت کې ځوروي. نو زه ورته وایم چې خاله دومره شکایت چې ترې نه کوي ولې دې ترې نه طلاق نه اخیستو؟ نو بیا راته وایي چې یاره زویه ته مې عجیبې خبرې کوې چې طلاق مې ورنه اخیستی او چېرته به لاړه وم؟ نو خو تا خو بله چاره نه لرله، بل چا ساتلی نه، نو څنګه دا سړی سپی شو چې ته یې ساتلی؟ څنګه دا سړی بیکاره شو چې د ته یې غم خوړو؟ څنګه دا سړی اوس دومره بد شو چې په هغې وخت کې تا ته ټول احسانونه کړي او هغه ټول تا د یاده ویستلي؟ نو ښځې په زړښت کې دغه زړې میندې باید ځینې وخت پام وکړي خپلې خولې ته، ځکه یو نر چې کله سپینګیری کیږي دا د خپلې ښځې نه غواړي چې ډېر عزت ورته وشي.